بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په نن درس کې مولټي سیسټیک رینل ډیزیز وایو. ډاکټر صاحبان مولټي سیسټیک څه معنی؟ زیات سیسټونه. صحیح سو؟ زیات سیسټونه. بعضې وخت اصل کې دا چې دی ډاکټر صاحبانو دغه مولټي سیسټیک رینل ډسپلازیا ده دا په اصل کې. ډو یو نو ډسپلازیا؟ پلازیا څه معنی؟ گروث. ډس خرابه وده یې کړې ده. یعنی د دې پر ځای باندې چې پښتورګي په کارټکس او میډولا کې تقسیم شوي وای، برعکس په دې کې ځینې سیسټونه را پیدا شوي دي. سیسټیک بڼه یې غوره کړې ده. نو دا خو یو قسم ډسپلازیا سوه که نه چې په پښتورګو کې واقع کېږي. نو په دې خاطر باندې ته موږ تاسې بعضې وخت مولټي سیسټیک رینل ډسپلازیا وایو. یعنی پښتورګی جوړ شوی داسې تڼاکه رقم جوړ شوی وي له سره څخه. دا د پښتورګو د سیسټیک ناروغیو څخه تر ټولو عام ناروغي دی ډاکټر صاحبانو، چې په خاص توګه سره دا په ماشومانو کې لیدل کېږي. نیو برن کې دا نیو برن ماشومانو کې دا ستونزه ډېره لیدل کېږي. صحیح سو؟ دا اکثره وخت په هر چا کې واقع کېږي، خو بعضې وخت په یو کورنۍ کې ډاکټر صاحبانو یو ماشوم که چېرته په دې مولټي سیسټیک رینل ډسپلازیا باندې اخته و، کیدای شي په هغه کورنۍ کې بل ماشوم هم په عین ستونزه باندې اخته شي ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دغه کې هم ډېر زیات جینیټیکي دغه شته، البته خواص پکې شته. او دا ناروغي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یوازې نه واقع کېږي، کیدای شي چې بعضې وخت د یوریټرونو له ستونزو سره واقع شي. مثلا یوریټر کیدای شي په یوه برخه کې سره کم شوی وي، بند شوی وي، یعنی ابسټرکټډ وي، یا لکه اټریزیا چې کړې وي. صحیح سو؟ نو په هر صورت یا هم کیدای شي چې بالاخره په یوریټر نه په یوریترا کې ابسټرکشن ورسره وي، اټریزیا ورسره وي. دغه ستونزه چې ده یعنې پولیسیسټیک رینل ډسپلازیا اکثره وخت نه لیدل کېږي ډاکټر صاحبانو. د دې تر څنګ په یورینري سیسټم په نورو برخو کې هم کیدای شي ستونزه وي، یا په یوریټر کې یا په یوریترا کې، یا په ډېرو کم اوقاتو کې کیدای شي په یوبي کې وي. خوشبختانه چې دغه ستونزه اکثره وخت یونیلیټرل وي، یو طرفه وي. یو پښتورګی اکثره وخت سپي کېدای شي بایلیټرل هم واقع شي، خو اکثره وخت دا سره کم وي ډاکټر صاحبانو یونیلیټرل وي، یو طرفه وي. لکه په دغه ځای کې ګورئ، دا یو پښتورګی په دغه کې تاسې ډیاګرام کې لیدل کېږي، ډېر زیات سیسټونه غټ وي، او د پښتورګي پرنکای ماهیڅ موږ ته سیاته پکې پیدا کولی نه سو. د مورفولوژي له نظره چې موږ تاسې ورته متوجه سو، رینل ډسپلازیا چې دی ډاکټر صاحبانو اکثره وخت ماته چې یونیلیټرل واقع کېږي. ډېر لږ اوقات کېدای شي چې بایلیټرل، یعنې دواړو طرفو کې دغه پښتورګي دواړه کېدای شي نیولي وي. او دا د پښتورګي ټوله پرنکایما ډاکټر صاحبانو سیسټیک شکل غوره کړی وي، داسې قسم تڼاکه پکې معلومیږي. صحیح سو؟ په سترګو باندې ګراس دی، که چې موږ په سترګو باندې پښتورګي ته وګورو، هغه پښتورګی چې په دغه ناروغۍ باندې اخته ده، داسې یو قسم بڼه به یې غوره کړې وي لکه یو ماس، یوه کتله. ډېر زیات سیسټونه به پکې لیدل کېږي، او داسې به معلومیږي لکه د انګور ورشکی. نه سوه سپو؟ یعنی له پاسه چې لا ورته وګورو، حتی تر کپسول برسیره موږ تاسې دا ستونزه لیدلی سو. داسې نه ده چې یارې باید موږ پښتورګی څه رقم کړو، پرې کړو، بیا وروسته ورته وګورو چې مابین کې سیسټونه دي، بلکې د باندې له خوا یې لکه د انګور ورشکی غوندې بڼه غوره کړې وي. د هیستالوژي له نظره چې موږ تاسې ورته متوجه سو ډاکټر صاحبانو، په دې کې یو رقم انډفرنشیټډ میزنکایمل حجرات پکښې وي ډاکټر صاحبانو، سموث مسل پکښې وي، کارټلیج پکښې وي، خپله په دا سیسټ کې دننه امیچر کلیکټینګ ډکټ پکښې وي. صحیح سو؟ او اصل کې دغه سیسټ له کومه سوی دی ډاکټر صاحبانو، اکثره وخت موږ تاسې کیدای شي چې دې ته ترجیح ورکړو چې د ټیوبولونو ځینې برخې ډیلیشن کړی دی، او په نتیجه کې یو سیسټ رامنځته کړی دی. خو د هغو په دغه موږ نه سو پکې لیدلی. البته د نیپرون د ټیوبولونو برخه کیدای شي موږ پکې تشخیص کړو، خو کیدای شي چې د ګلومیرولای برخه او یا هم د نور ټیوبولونو نور برخه کیدای شي موږ پکې تشخیص نه کړو. مثلا داسې ګورئ، موږ یې پاتالوجي وایو. صحیح سو؟ سوال پیدا سو چې دغه مولټي سیسټیک رینل ډسپلازیا څنګه رامنځته سوه. نارمل به موږ تاسې یو نیپران یا ور بیرته ژر رسم کړو. صحیح سو؟ یو نیپران دی فرض کړئ ډاکټر صاحبانو، داسې دی، دغه پراکزیمل کانولوټي ټیبیول دی، او بالاخره لوب اف هیلني ده، او ډیسټل کانولوټي ټیبیول دی، نه، او بالاخره کلیکټینګ ډکټ دی، که نه؟ داسې یو شکل دی. دغه کې ډاکټر صاحبانو وایي کیدای شي چې دغه د پښتورګي ټیبیولر برخه نه ده، لکه دې ته چې هوا ورکړي پوف یې کې بس هغه لکه ډومبکی سره پراخ سي، یا لکه بغۍ دی سره پراخ سي، دغسې یو شکل وي. متوجه یاست؟ خو دلته یې هوا نه لیدلې، بس بلکل ډسپلازیا ده.
نارمل باید دغه برخې سره کم شکل اختیار کړی وای ټیبیولر، خو دا د ټیبیولر پر ځای باندې چی ورڅخه جوړ شوی دی ډاکټر صاحبانو؟ یو سیس تڼاکه ورڅخه جوړه شوې ده خلاص داسې، او د داخل د خوا څخه هغه ټیبیولر اپیتیلیل دا پوښلی وي ډاکټر صاحبانو. او پراکزیمل برخه کې دا خوا اکثره وخت موږ دغه خوا صحیح نسو لیدلی په پاتالوجي کې، خو دې کې شک نشته چې هر کلیکټینګ ډکټ بیا بالاخره لک دغه هر یو سیسټ بیا له کلیکټینګ ډکټ سره وصل وي، دغسې یو شکل یې غوره کړی وي لکه دغه ځای کې هم تاسو ته معلومیږي. صحیح سو د هیستالوژي له نظر البته که نه یاست پوه سوي خدای مو پر پوه که. بل ډاکټر صاحبانو د کلینیک له نظره یعنی کلینیکل اسپیکټس یا مینیفیسټیشن یا کلینیکي لوحه چې تاسو ورته وایاست، دا که چېرته یو طرفه وه دا ډسپلازیا تر ډېره وخته پورې به د دې ماشوم اراز ولایم ونه لیدل سي، خو په دې کې شک نسته په کوم طرف کې چې دغه پولیسیسټیک بخشش دی ډېر زیات وي مولټي سیسټیک رینل ډسپلازیا ده، دا به سره کم سي ډاکټر صاحبانو د یو ماس په ډول سره به یو پښتورګی به یو کتلې په شکل سره معلومیږي ځکه غټ سوی وي که نه ډسپلازیا ده، غټ سیسټونه خو طبعا هغه برخه به یې غټه کړې وي، خو اراز یې تر ډېره پورې ځکه نه لیدل کېږي چې په ماشوم کې دا یو پښتورګی کار کوي هغه صحیح فلټریشن کوي. او دا رینل ډسپلازیا چې وي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت نه وي بلکې له نورو پیدایشي سوی اشکالو سره هم ملتیا کوي، لکه مثلا ډاکټر صاحبانو د زړه سوی اشکال یا د زړه کانجینیټل ډیزیز کیدای شي چې مثلا وینټریکولر سیپټل ډیفیکټ یا VSD کیدای شي چې له ځانه سره ټراکیو اساپیجل پسچولا ولري، دا خو ما تاسو ته ویلي وي په یاد مو دي، او یا هم کیدای شي چې لیبوسوکرل مینینجوسیل ولري او یا هم ډاون سنډروم ولري. مینینجوسیلز هم تاسو پیژنئ چې ډاکټر صاحبانو سپاینل کارډز و دې باندې خواته سپاینه بایپاډیا په ډول سره داسې دي باندې دغه راوځي مینینجوسیل. خیر دا به د خیره زه تاسو ته بیا په نیوروپاتالوجي کې ووایم انسیفالوسیل او دا شان باندې ټولې موږ خبرې وکړو د خیره. امپالوسیلز خو به زه ما تاسو ته ویلی وي په جی آی ټي سیسټم کې چې واقع کېدل انسیفالوسیلز سپاینه بایپاډیا او ډېر داسې نور کانجینیټل ډیزیز دي چې هغه په نیرو ټراکټس کې یا هم په عصبي سیسټم کې واقع کېږي، دا به د خیر په هغو کې ووایو. خو اکثره وخت ډاکټر صاحبانو دغه ما درته ویل چې دغه رینل ډسپلازیا یوازې نه واقع کېږي، کېدای شي چې دغه ناروغ مثلا د دې تر څنګ چې مثلا مولټیسیسټیک رینل ډسپلازیا ولري کېدای شي VSD ورسره ولري، کېدای شي چې مثلا ټراکیو اساپیجل پسچولا ولري او کېدای شي چې مثلا دغه نور ستونزې ورسره ولري. که یونیلیټرل وي ما ته ویل چې ماشوم د ډسپلازیا دغه چې وي انظار یې هم ښه وي، ځکه چې په کوم طرف کې چې پولیسیسټیک دغه د مولټیسیسټیک رینل ډسپلازیا د هغه وباسه کیسه یې ورختمه کړه، دا یو پښتورګی هم کار کوي ډاکټر صاحبانو، او د دوی انظار سره کوم دي ډاکټر صاحبانو ایکسلنټ دی. خو که چېرته بایلیټرل وه بیا نو د ماشوم ژوند په خطر کې ده. یوازینۍ لاره یې دا ده چې ماشوم ته موږ تاسې ټرانسپلانټ وکړو، په غیر د هغو کې به دا ماشوم راڅخه مړ کېږي ډای کېږي به، او یا هم ډاکټر صاحبانو دا قرار یا اکیوټ شکل سره د دې اراز ډېر لیدل کېږي او اکثره وخت سره کم کرونیک رینل فیلر اراز لري او بالاخره موږ تاسې ماشوم د لاسه ورکوو. د ویډیو بند کړو، بیرته شروع کړه ډاکټر صاحب.